ډیر خلک داسې شته بچو کې داسې کار کوي چې د هلک او د جینۍ فرق کوي. دا خبره یاد ساتل غواړي. ستا هلک دی که ستا جینۍ ده، اول خو دا خبره یاد ساته که ته د خپلې لور په راوړلو باندې خفه شوې، رب العالمین په قرآن کې وایي چې دا د مشرکانو د مکې صفتو چې کله به لور وشوه واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. رب العالمین وایي چې کم سړی په لور خفه کېږي دا صفت د مشرکانو د مکې دی چې هغوی به د خپلې لور په راوړلو باندې خفه کېدو. والله دا صفت دا خو د ډېرو د الله ته پته ده، د دې ښکاره نښه داسې ده چې لور یې وشي نو چاته څه نه وایي، نه پې عقیقه کوي، نه ولا نورو مبارکي چا قبلوي، نه بل چاته د مبارکۍ خبره کوي. چې زوی وشي نو بس بدماشان او مرداران خلک به داسې هم پکې کوي، نور ګنده کارونه هم کوي. په ځای د دې چې رب العالمین ته شکریه ایستلی سجدې ورته لګولې چې د اول نه دې د بچي په سر داسې کارونه وکړه چې د قرآن او د حدیث خلاف دا بچی به ستا کوم صحیح بچی جوړ شي.